ګرانو لیدونکو په همدې تړاو راسره د بحث لپاره میلمانه دي په سټوډیو کې سیاسي چارو شنونکی احمد میرویس ساریا او همدارنګه د سکایپ له لارې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی عبدالباقي امین. بحث به په سټوډیو کې له آریا صاحب سره پیل کړو. آریا صاحب تاسو ته په سټوډیو کې هر کله وایم ستړي مه شئ. غواړم بحث له دې ځایه پیل کړم. په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې نامنیو په داسې یو اساس وخت کې ډېر برید نامنیو زور اخیستی، د دولت د وسله والو مخالفینو بریدونه هم زور اخیستی. په کابل کې پر روغتون تاسو وګورئ، د نسایي ولادي پر روغتون دا اوس هم برید شوی دی او جګړه روانه ده. تر څنګ د ننګرهار ولایت په ښېوې ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو باندې تاسو برید وګورئ، او تر څنګ په بلخ ولایت کې پر ملکي وګړو برید. اصلا دغه تلفات دا خو انسانان دي. څه فکر کوئ دغه بریدونه په څه معنا دي په داسې یو اساس وخت کې، په داسې حال کې چې هڅې روانې دي چې موږ او تاسو باید سولې ته نږدې شو؟ سلام تاسو ته زموږ ټلویزیون ټولو درنو کارکوونکو، اوریدونکو او تاسو ته راسره میلمانه. زما په نظر باندې دغه لوبه ډېره داسې یو قسم پیچلې ده، کلونه روانه ده. او د دې ټولې لوبې شاته همدغه خارجیان دي چې کله د سولې نارې وایي چې صلح کوو، کله د جنګ نارې وایي چې جنګ کوو، او کله بمبار کوي. موږ فکر کوم چې ټولې زما په نظر باندې ټول اړخونه استقلالیت نه لري، نه یو حکومت لري او نه دې خواته جنګي ډلې او نه دې خواته. او دلته یو هغه مسؤلین چې یو بل اړخ ته دي، د دغو زمن نه پکې وژل کېږي، د دوی کورونه نه پکې له منځه ځي، دوی په جنګ کې ګټه اخلي. دا یو تعداد خلکو ته دا فابریکه ده د دوی لپاره. که دغه فابریکه ودرېږي، د دوی هغه شتمني چې دوی ته را روانه ده هغه هم ورسره له منځه ځي، او هغه کې د دوی خیر. او نور نو کله چې الله پاک دا د الله کلام ده او د الله پاک آیات ده چې یو څوک چې یو وارې الله په بده باندې د وکړو، بیا د هغه هم دا کار چې په بدو کې نور خوند اخلي، له هغه نه لذت اخلي، له هغه د خلکو له وزنو نه، د خلکو له حق ته، د خلکو له دردولو نه دوی لذت اخلي. تاسو وګورئ پرون دغه عسکر چې هلته له منځه ولاړو په لغمان کې، او ورسره ډېر وسایط له منځه ولاړو. تر هغې څو ورځې مخکې په ګردیز کې پرون مازدیګره یا پرون سهاره تر ننه پورې اووه چاودنې دلته د داعش تر اوسه پورې وایي داعش په غاړه اخیستې ده د برچي پیښه، او هغه هم په نسایي ولادي بخش باندې حمله کوله. زه نه پوهېږم چې داسې یو ګنګ سالت له بلې خوا نه یو څو ورځې مخکې بمبار اوس په برکې برک کې د خلکو غوښې په لارې باندې پرتې وې. حتی په دې کې خلک وایي چې د اردو عسکر هم وو، عام خلک هم وو، دوی خو وایي چې طالب و. بل د خو دا په بلخ کې تاسې وګورئ، په فراه کې دغه اوس ولیدلو، دا خو انسانان دي، دا خو مسلمانان دي. له یوې خوا دغه موږ دغه تاسو وینئ چې د سید عامې لخوا ډېر غټ تبلیغات روان دي چې کرونا ده. او کرونا ده، کرونا موږ تر اوسه پورې ټول 30 څلوېښت 50 ته 100 کسانو نه دي وژلي. خو په دغه د نینې هفته کې داسې مطبوعاتو کامرې را اخیستي دي، هغه خلک له 100 نه زیات دي یا له 200 نه زیات دي. هغسې کامره بله ورځ ما یو ځای کې دوستانو سره بحث وم، تاسې وګورئ هغه وینې چې ما خپله د شروا په کاسه باندې، په روزمات باندې، په بادرنګ او په د شروا په ډوډۍ باندې پرتې وې، ما نه شوی کتلی. کیدای شي زړه به مې ډېر کمزوری وي. هغه چې کامره نه را اخلي، په اطرافو کې بمبار کړي، همداسې د طالب وینې توی، خو هغه هم انسان ده. دا خو دواړه افغانان دي. موږ ته خو افغانان دي، دوی که یو بل سره د هر څه ټاپې لګي، دا د دوی خپل کار ده. خو موږ په دواړو باندې ځورېږو، ځکه د موږ دواړه ورونه دي، او یو لاس ده او بل هم بل لاس ده. داسې څونه کومه خوا څومره ملامته ده، دا بېل باس ده. خو موږ خو خپل ورونه له لاسه ورکوو. موږ ته خو د دوی اطمینان را پاته کېږي، موږ ته خو د دوی بورې منډې را پاته کېږي، موږ ته خو د دوی کونډې را پاته کېږي، موږ ته خو دغه هره ورځ غربت. تاسې وګورئ اوس په کابل کې بل ورځ همسایهګانو کیسه کوله، هغه چاته د نانواییو کارټونه ورکړل شوي دي چې هغه هېڅ ډوډۍ ته احتیاج دي. هغه یو وکیل د ګذر ده، یو وکیل د ساحې ده، او خپل زوی و لور و کاکا زوی و 20 کاټه ورته ورکوي، هغه یو بوجي غنم. تاسې وارې وګورئ، وارې په موږ باندې هغه 4 کیلو غنم ازمایشي دغه کوله پروسه مخته وړله. اوس
راباندې دغه د نانواییو ډوډۍ. بیا مې بل ورځ یو څوک راته دا مې د خپلو سترګو راغی ډېر د بادغیس د ډېر در په در حالت هغه نماینده ته مې ویل چې ولې دې سره دغه ظلم کوئ؟ وایي دا د کینې نوبت ده. بیا یو میاشت وروسته بیا دته نوبت ورسېږي. دا یوه میاشت کې دا سړی مړ سي، کارت یې ته نه پرېږدي. هغه کراچي چې به چلوله دا خو جرمني نه ده، نه د امریکا ده، نه دا نور ملکونه دي چې هلته د هر چا هره وظیفه چې وله کې دکانداري وه، کې تجارت وه، که پیلوټ و، کې شخصي هوایي شرکت درلود، کې ساختماني درلود، ټولو ته یې تاسې ولیدلو چې په میلیاردونو ډالر یې خساره ورته ورکړه، حتی اضافه یې هم ورکړه کمه نه. او د دوی صحیح دغه او حتی زنګ وایي د کور مخې ته هر څه چې د دوی په کار وي هغه ورته راوړي. تاسې ولیدلو د کاناډا صدراعظم هم ولیدی چې دی له خپله ولسه سره څومره زداړي. حتی یوازې کفار پرېږده د مسلمانانو روژه ماتي ته راځي او د مسلمانانو جامې اغوندي. تاسې وګورئ کشکې داسې یو زړه سوی د موږ په دغه چارواکو کې لیږ په سلو کې یوه زره هم ما لیدلی وی، موږ به په دې باندې یو افتخار کوو. موږ له دې نه لذت اخلو. اول دغه د بندیانو مسله و، 15,000 نفر یې درته ویلي وو چې تا دلته 15,000 نفر نور خلاصول، هغه هم ټول قاتلین دي، خو خلک یې وژلي دي چې هلته بندیان دي، قاچاق یې کړی ده، بل یې کړي دي، هر څه. نو دا 15,000 به دقیقاً دغه 15,000 بندیانو ته تاسو اشاره وکړله او د حکومت او طالبانو تفاهم دا شو او هغه هم د امریکا سره تفاهم شوی د سولې، اما حکومت سره تر اوسه هېڅ کوم پرمختګ نه دی شوی د سولې په برخه کې. ګولې د طالبانو او د امریکا تفاهم چې کله په دوحه کې وشه، هلته هغوی یوه برخه یوه ماده دا ګرځولې وه چې ګواکې 15,000 طالب بندیان به د افغان حکومت له خوا نه خوشي کېږي او په بدل کې به 1,000 بندیان د هغوی له خوا نه خوشي کېږي. دغه پروسه روانه شوه تر یو حده، خو طالبانو هم نه منله او حکومت هم نه منله چې مثلا دا بندیان زموږ نه دي. اوس په تازګۍ سره داسې ویل کېږي، د حکومت لخوا داسې ویل کېږي چې موږ بندیان خوشي کړه، تقریبا د 1,000 په شاوخوا کې بندیان خوشي شوي، اما په بدل کې هغه 200 اصلي بندیان زموږ نه دي خوشي شوي تر اوسه، چې د دوی د برخلیک په اړه تر اوسه هېڅ اصلا جزئیات نشته دی. که وژل شوي وو طالبان دې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. حکومت وایي ستاسې مخکینۍ خبرې په ارتباط باندې حکومت وایي چې موږ که چیرې د 15,000 بندیان هم ورخوشي کړو، یعنې بیرته د طالبانو لخوا یې تحفه موږ ته همدغه دی، یعنې اقدام بیرته همدغه شی دی لکه دغه نن بریدونه، لکه دا تیر تاوتریخوالي چې تاسې ګورئ، دغه وضعیت چې ګورئ په اصل کې یعنې حکومت په ده نظر دی. څه فکر کوئ د تاوتریخوالو د کمښت د سولې له بهیر سره د دې بندیانو ازادېدل مرسته کولی شي؟ واقعا هدف همدغه شی دی؟ یو خو به راسو دې ته د طالبانو ادعا خو دا ده چې د موږ جوړ حکومت امریکایانو راناخیستې ده، نه ډاکټر غني راناخیستې ده، نه کرزي راناخیستې ده او نه بل دا وینا یې څه وخت کړې ده؟ دا خو له وخته وایي چې دا د کابل اداره ده. نو ولې له افغان حکومت سره د مخه امریکا سره سوله وکړه؟ زه دا خبرې درته راځم، دا د دوی خبره. ولې امریکایي عسکر ورته د هدف نه ګرځول کېږي او جهاد په مقابل کې ودرو او افغان امریکایي عسکر که موږ ځواکونو سره جنګ کوي، جګړه کوي؟ منطقي دې ته راسو، موږ تاسې له مخه هم لیدلو چې امریکایي عسکرو ته به ډېر کم تلفات رسېدلو. دغه دا 19 کاله خو همدغه افغانان یو بل سره وژني، هغه که طالب وژل کېږي، هغه موږ ته خو درد همدغه ځای کې ده چې مخکې چېرته داسې یو کار وکړو. مخکې به په 100 نفرو کې به په کال کې به په یو ځای کې 10 نفر امریکایان له منځه تلو، خو په 2,000 او 3,000 نفر به افغانان پکې تباه کېدو. مخکې خو هم داسې نه و چې یوازې د امریکایانو د دوی تر منځ جنګ و، د نورو د ملکي یا د نظامي اردو یا د داخلي وزارت یا د پولیسو تر منځ حلوا ویشل کېدله. مخکې هم همداسې تلفات و، همداسې قرباني ورکوله. ستاسې مخکینۍ خبرې په ارتباط ښاغلی آریا راځم، مخکې تاسې په خپلو څرګندونو پرانیستونکو څرګندونو کې ویلې چې نړیوال او بهرنیان اصل کې نه غواړي چې افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي، یا مثلا دغه وضعیت هغوی دغسې حالت ته پرېښی دی. مخکې تاسې ویلې په خپل وخت پوښتنه دا رامنځته کېږي چې موږ او تاسې پوهېږو، زموږ سیاسیون پوهېږي، زموږ رهبران پوهېږي، زموږ مشران پر ده پوهېږي چې اصلا افغانستان نه په سیمه، نه په نړۍ کې او نه په ګاونډ کې داسې یو دوست لري چې دلته د ګواکې داسې یو نیت د هغوی ولري چې دلته د په افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګ شي. نو پاس وخت چې پر دې مسایلو پوهېږي، ولې په خپلو کې سره نه کینو؟ پر وسلوالو طالبانو مثلا همدغه غوږ ولې نه کېږي؟ ګوره افغاني طالبان دي، دوی ادعا کوي چې موږ د همدې افغانستان او د همدې افغانستان بچیان یو، همدغه یوې کلمې لاندې سره افغان امنیتي ځواکونه هم جنګېږي او هغوی هم همدغه جهاد کوي. پس پوښتنه دا رامنځته کېږي چې وخت پر دغه مسایلو موږ آګاه یو، پوهېږو سره، نو پس ټولې هیلې او هیلهمندۍ بیا ولې بهرنیو ته انتظار دي؟ ولې هغوی سره اصلا یو داسې یو هغه نه ورکول کېږي چې موږ خپلو منځونو کې سره جوړېږو، اصلا تا ته اړتیا نشته چې ته راشې مداخله وکړې، خپل شخصي ګټې په نظر کې ونیسې؟
اوس خو خبره هم دلته ده، له یوې خوا ملت ډېر داسې ځپل شوی ده له دواړو خواوو نه چې سر نشي اوچتولی، له بلې خوا نه همدغه چارواکو که په دغو سیاسیونو یا دې چارو ګوره تاسې وګورئ یو وارې د خدای په خاطر باندې موږ تاسې مسلمانان یو په قرآن باندې باور لرو او هغه د موږ کتاب ده او په هغه باندې موږ قرباني ورکوو، په هغه باندې خپل اولادونه قرباني کړي دي او په هغه باندې خپل ځان قربانوو. وخت چې دې قرآن ته زه دومره احترام لرم، یو وارې په کعبه شریفه کې همدې رهبرانو قرآن وکاو، هغه ته یې وفا ونه کوله، خو دا خو قرآن ووایه، په دې خو شک نشته. تاسې یو څو ورځې مخکې د عبدالله قرآن کول چې زه ما په همدغه قرآن باندې قسم ده او شاته یو تعداد مجاهدین چې ځان ته وایي، زه خو خپله نه ورته وایم، دوی وایي، یا یو تعداد نور غاصبین یا هر څوک چې شاته ولاړو خو هغه هم افغانان وو، موږ خو که دوی بد دي موږ وروڼه دي، موږ خو د دوی له ورورګلوي نه پښیمانه نه یو، خو د دوی له بدبختیو نه بد راځي چې خدای ته وګورئ ولې داسې کوي. دا قرآن ونه وهل چې اوس راځي، خو ده خو د رئیس جمهور په حیث باندې ده خو دی نه وویل لکه غني سره داسې یو فیصله نه وه کړې چې 50 دي تا 50 دي به دا د قرآن وهل نه دي. دومره په زرګونو دغه خلک چې ځان ته وایي که دا د افغان ملت د ګوند مشر وو، که دا د وحدت د ګوند مشر وو، که دا د حزب وو، که دا د اتحاد وو، که دا هر څوک چې له دوی سره له عبدالله سره ولاړ وو، که دا د حرکت وو، که دا د طالب وو چې له عبدالله سره ولاړ وو، خو تاسې به په دا مطبوعاتو کې له موږ نه ښه لیدلو او مشران هم ټول پېژنئ. دوی دا قرآن هغو قرآن کوه او د دې طالب مراسم د ټولو ته کارټونه لیږل شوي وو، نو دغه خلک چې کوم له عبدالله سره ولاړ دا ټول قرآن ونه شرمول، دې قرآن ته وفادار شو. او له بلې خوا نه هلته د ډاکټر صاحب غني لوړه دوی دې قرآن ته په احترام وکتل. ګوره چې وخت کې موږ تاسې له دې خلکو نه څه امید لرو چې دوی قرآن باندې پښه ږدي په دونه بې شرمانه توګه باندې، او موږ بیا ووایو چې ولا دوی موږ ته دلته وطن جوړوي. زه تا ته وایم په دې 1900 کلو کې کومه لاسته راوړنه موږ لرو، څومره ډالر راغلو. دغه یو د کابل کندهار سړک چې جوړ کړی دی چې لکه لیک باران هم په اوس ختم شوی وي، یا د ننګرهار ته سړک وګورئ چې هغه پخوانی سړک او اوس یې کوم حالت ته رارسولی. موږ باید دلته په بنیادي پروژو باندې کار کړی وی. که موږ دلته له ایران پاکستان ته موږ زر کیلو واټه برق و دوی ته میګا واټه برق و دوی ته ورکولی، نن به که دوی د موږ یو افغان په اوبو کې اچولی، موږ به دلته سویچ ورباندې وو برق به مو کته کوو. هلته به په خپله په ایران کې خلک د ایران د حکومت ته راپاڅېدلو چې تاسې څه شی شروع کړي دي، په موږ باندې مو روزي ودروله دي، موږ فابریکې ودرېدې. اوس خو موږ په دنیا کې تاسې وینئ اوس ایران تیل لري، د تیلو په دغه به له ترکیې سره معامله کوي، له امریکې سره به یې کوي، له روسانو سره به یې کوي، که نه نو دوی خو نور د نقشې نه وځي، یا به د هغو قدرتونو چې ابر قدرتونه دي د هغو تر ولکه لاندې وي، او یا به په خپلو پښو ولاړ دي. هغه د په خپلو پښو باندې ځان درولی دی. پاکستان من حیث د یو چارایي ده، ترافیک د ولاړ ده چې له خوا هم راځي پیسې ځینې اخلي، چې له دې خوا هم راځي پیسې ځینې اخلي. هغو ته په جنګ کې هم ګټه ده، په صلح کې هم ګټه ده، په صلح کې هم بودیجه اخلي، په جنګ کې هم بودیجه اخلي. داسې نه ده. دا اوس ګوره پرون د داعش مشر دلته ونیول شو، بله ورځ د افغانستان د اسیاو فکر کوم د افغانستان په سطح باندې کوم کس ونیول شو چې ته دومره قدرت لري چې په دومره لوړه سطح خلک داسې زر نیولی شي، او په کونړ کې ورټولو ته معلوم دي چې په دغه یوه ولسوالۍ کې یو څو نفره سره راټول دي. دا ولې نه نشي؟ لوبه روانه ده، یوه ډله به ځي بله به راځي. صحیح ده؟ ما ته څه فرق ده که نن طالب خلک طالب حکومت سره وزني، که سبا داعش او حکومت سره وزني، که سبا داعش او طالب سره وزني. ما ته خو یوه خبره وضعیت هماغه ځکه چې په دې کې خو افغانان د افغانستان داعشان هغسې نه دي چې لکه نوره نړۍ د افغانستان امارات هغه دوی چې د اماراتو دعوه کوي هغه رقم ده. په اسلامي دغه کې دوه نظام دي، اماراتي نظام ده او خلافت نظام. خلیفه داسې نه ده چې هغه یوازې په افغانستان په جغرافیه کې رادغه کېدلی، چېرته چې مسلمان دا که په امریکا کې وي په هغه باندې باید د همدې امیر تسلط وي، د دوی د قاضي باید د همدې تر ولقه لاندې وي، د دوی والي، د دوی ولسوال، د دوی هر څه باید له دې ځای نه. نو داسې ته په یو کلي کې امارت ځان جوړ خو دا هم نه کېږي، یا په یو کلي کې خلافت جوړوي دا خو هم نه کېږي. موږ تاسې وینو چې دا مسله ټوله د موږ له یوې خوا د ډورین د کرښې فرضي کرښې هغه خوا ته تاسې وګورئ، هغه کرښه چې نه کوم سند تر اوسه پورې شته، نه کوم
کوم شاهد تر اوسه پورې چا پیدا کړو چې دا له چا سره امضا شوې ده او څنګه امضا شوې ده. دا تاسې ولیدلو 2-3 وارې د لندن د پارلمان رئیس هم وویل چې نور باید دا کرښه یو د نه منلو دغه ده، دا باید افغانان کلر دي خبر دي. دلته یوه لوبه د پښتنو دپاره جوړه ده. تاسې وګورئ خواته کورونه یې ځینې واخیستل، بچیان یې ور ووژل، په کور کې نه پرېږدي، شفاخانه نشته ورته، په مدرسه کې وژني، په لاره چې روان وي وژني یې، کیلي توکړي کالي اغوستي وو هغه د عیسی یې، هغه د پنجابیانو په سترګو کې خار ده، هغه باید ووژل سي، هغه باید له منځه ولاړ سي، هغه باید غم خو ټول همدغه ولس ته ده. تاسې وګورئ د 18 کاله که د سرحد دې خواته ده که یې خواته ده، خو دغه یو ولس پکې سوځل کېږي. د مو خواهش له همدې طالب نه ده او په دغو سیاسیونو هم ده، دغه په میزونو کې چې کښېني چې تاسې بدې خبرې طالب ته مه کوئ، مې بدې خبرې و د اردو پسې کوئ. دا خو دواړه د افغانان دي. داسې به لکه تاسې یادوینئ هغه مجاهد او هغه خلکي هغه پرچمیانو چې په زرګونو خلک ژوندي تر خاورو لاندې کړو، د هغو هغه مشران نن له رهبرانو مجاهدینو سره یو سرخان باندې ډوډۍ نه خوري. هغه په هغه خلکي خو خبره ده چې قرباني وکړي، که په هغه مجاهد باندې خبره په یو نه ده. دا خو یو لوبه ده روانه ده. خو دا په دې معنا چې ما او تا سره ورونه یو، د موږ ته په کلي کې ته د یو پښې سلام علیکم مشران هم سره ټکر کوي، ما او تا سره جنګوي، دوی په حلوا باندې سره نه سلام علیکم سره وځي. نو دا کله خو اخیر د ما او د تا ده ګټه د یو 2 نفرو شخص دی، هغه بسته کله ټول سره تباه کېږي. څوک زه ورته له منځه څوک دي زه ورته اوس دلته دغه خبرې بېرته د قطر و خبرې ته راځم. ګوره سلام علیکم بندیان له امریکایانو سره نه دي، د بندیان خو له موږ سره تاسې ولیدلو اوس د خلکو په تصویر مسئله تبغني ته ولې خاورې صحیح ده. دا خو صحیح ده، ته حق په جانب دا له تا سره دي، ته هر څه لري، استقلالیت لري، هر څه لري. وخت کې چې خلیلزاد تا ته دا دغه راوړه چې یوه ورځ مخکې چې کله امضا کېږي خلیلزاد راغی، ټول دغه توافقنامه و ډاکټر غني ته وښوله، ډاکټر عبدالله ته وښوله، او فکر کوم نورو سیاسي مشرانو ته هم لکه حکمتیار صاحب یا استاد سیاف یا نورو یا کرزی دغو ته به هم ښولي. ولې ته مطبوعاتو ته نه راوتلی چې په دغو کې د پلانکۍ ماده د ما خوښه نه ده او دا د افغانستان په ضرر ده یا دا ما د حکومت په ضرر ده، ولې نه راوتې؟ خو تا خو سره تایید کړه، هلته هم امضا کېدله، دلته هم وزیر دفاع و خلک یې راغلي وو، تا هغه تاییدولو چې زه به بندیان ورته خلاصوم چې پارلمان تاسې وارده د خپله ویډیو وګورئ، نه پوهېږم چې دوی دا یاداشت لري که نه لري. دومره خبره دلته ده، له یوې خوا طالب دومره تیز روان ده هیڅ ګذشت نه کوي، له بلې خوا دا حکومت په دغه منځ کې غواړم پوښتنه پکې همدغه وکړم، په همدغه ځای کې پوښتنه دا رامنځته کېږي په داسې حال کې چې خصوصا په دغه تېرو 3 میاشتو کې کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې تفاهم لاسلیک شي، تر هغه وروسته ایلامندۍ ډېرې زیات پیدا شوې. واقعا هڅې دا کېدې چې ګواکې ډېر ژر به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي. پوښتنه دا رامنځته کېږي دې وضعیت ته په کتو سره او دې ناغېړیو ته چې طالبان یې ترسره کوي، او بل خوا افغان حکومت هم پرون تاسې ولیدئ چې اصلا د بندیانو د خوشي کولو پروسه بنده کړه. د ملي امنیت شورا ویلي چې نور موږ بندیان نه خوشي کوو تر څو چې هغه یو شمېر بندیان چې مثلا موږ یې غواړو حکومتي بندیان د هغوی په اړه دوی موږ ته وضاحت راکړي او یا دې راخوشي کړي. په اصل کې پوښتنه دا رامنځته کېږي چې دا د سولې د پروسې د سبوتاژ په معنا نه ده، د اصل کې د پر ځای چې هڅې وشي چې باید سولې ته ورسېږو، اما زه چې فکر کوم بیخي فاصله اخیستل کېږي په داسې کارو سره. تاسې راځئ یو وارې دې ته وګورو، له دې خوا د ډاکټر صاحب غني هغه د اوسې تر اوسه پورې نه کوي چې رسمي اعلان به یې څه وخت کېږي، نیم وزارتونه و نیم ولایتونه دي عبدالله دي و نیم دي ګونګوسۍ دا دي چې 50-50 حکومت دی بیا په 50 کې ګوره 15% خو به دلته امرالله خپل حق اخلي، 15% به یې دانش اخلي او 10% یا 15% به هم ورسره په څنګ کې غضنفر وي، دلته خو 15% پاتې شو. وخت کې چې ته دومره د چوکۍ میین یې 15% باندې هم ځان وزني او موږ بیا وایو چې یاره موږ ته دوی سوله راولي. نه، دوی په دې کې تلفات نه ورکېږي، دوی بچیان نه پکې وژل کېږي چې اوس دلته دي ډاکټر عبدالله زوی لور په دغه جنګ کې وژل کېدلی او دا به د الله څومره شکر و، او یا د ډاکټر صاحب غني وژل کېدلی یا د نورو سیاسیونو وژل کېدلی
یا د دانش و د خلیلي و د امرالله وژل کېدی، بیا خو هېڅ مشکل نه و. خو په امرالله باندې هم کلاوې راګرځېدلي دي، په ډاکټر غني هم راګرځېدلي دي چې دلته راځي او اولادونه یې ټول په خارج کې دي. دلته څوک پکې تاوان کوي؟ خو که لاره بندېږي، اوړه بیه لوړېږي، هم ضرر څوک ویني؟ زه ورته یې وینو او دا عام ولس یې وینو چې د ولس خلک یو. دوی ته خې یا ایرانیان راوړي، څوک د ایرانیانو جاسوسان دي، ایران ورته اوړه هم رارسوي، ډوډۍ هم رارسوي، څوک به د چین وي، څوک به د پاکستان وي، څوک به د امریکې وي، څوک به د کوم ځای. دوی ته خو هر څه رسېږي. غم خو په ولس باندې ده، غم خو په دې دردېدلي ولس باندې ده. هغه ولس چې د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت نه لري، و دوو ډوډیو ته 20 نفره په د نانوایي باندې ولاړ وي، ورته تر سهاره پوهېږي په څو بجې باندې. دا نن یو هلک په مخ راغلی، ما څونه وختې را روان یې، زه چېرته تلم؟ وایي والله نانوایي ته ورغلی یم، موږ ته یې کاټ را کړی د 3 کوره یو، یو ورځ یو کور اخلي، بل ورځ بل کور اخلي، بل ورځ بل کور اخلي. نو ما ورته ویل دا خو روزه ده او تاسو خو باید ګرمه ډوډۍ ماښام درته درکړل شي. وایي نه، تر 9 بجو پورې، بیا له 9 بجو وروسته نانوایي خپله ډوډۍ پخوي. تاسو وګورئ، هغه اوړه مو هم ولیدلو، هغه د دوی هغه 4 کیلو غنم هم ولیدلو. مجبوره دي چې له دې سره یو کوچنی زرنده هم ورکړي، ځکه چې دا امکانات په ښارونو کې نشته، ډېر لرې ده. او 4 کیلو آریان صاحب دغه باز زموږ بل خواته لاړ نه شي. غواړم پوښتنه له تاسې نه وکړم، د بلخ او لغمان نه پسې به راشو. اوس دغه کابل کې تاسې وګورئ، په مرکزیت کې، په غرب کې وګورئ، شبرچي کې په نسایي ولادي روغتون باندې حمله شوې ده. دغه اوس د برید هم روان دی او تر اوسه تصفیه شوی نه دی. څه فکر کوئ د دارنګه بریدونو او د روان وضعیت علت او لامل په څه شي کې بورئ؟ اصلي علت څوک دی؟ ګرام په د برخه کې څوک دی؟ اصلا د امنیتي و استخباراتي یا کشفي ادارې په کوم یو ډول حالت کې دي؟ حالان کې چې دوی وایي چې کله د دوی نه پوښتنه کېږي، دوی وایي چې موږ په آماده باش حالت کې یو او د ولس نه د دفاع په خاطر موږ سینه سپر کړې ولاړ یو. خیر قربانۍ به هم نه هېروو چې امنیتي ځواکونو ډېرې قربانۍ ورکړي، اما پوښتنه دا رامنځته کېږي چې اصلا کشفي ارګانونه په څه ډول حالت کې دي؟ تاسې په دې 2 ورځو کې وګورئ، نږدې 10 بریدونه شوي یوازې په مرکز کابل کې. د مخنیوي لپاره څه پکار دي او د دې حالت اصلي هغه پړ تاسې څوک بولئ؟ زه خپله دا وایم چې ټول پړ همدغه حکومت. که چېرته ګوره موږ تاسې ولیدلو، دا طالبان نه وو، کله چې دا 19 کاله یا 20 کاله مخکې دا حکومت راغی، نااهله خلک یې ولسوال کو، کومندان کو، والي یې کو. تاسې وګورئ، تاسې ور دغه لیست واچوئ چې په دې 19 کلو کې کوم خلک، دغه د تاسې د تلویزیون کامره در سره واخلئ، هر نفر چې دا کوم ولس دی، کوم ولایت دی، کومې ولسوالۍ ده، یو وار د ده په اړه باندې لږ پوښتنه وکړو چې دا یا ولس ته د منلو وړ ده، دا ملا ته ده، دغه حکومتي چارواکي، دا محصل ته ده، دا مدني فعال ته ده، دا چا ته ده، دغه کونډې رنډې ته. که چېرته تاسې په 100 کې 2% له دوی نه تاسې وګورئ، د ارګ بدبختیو، د بد اخلاقیو یا دروغ یا رښتیا کوم ځای ته ورسېدلو، هغه نفر بیرته وزیر خارجه کېږي که نه چې هغه خبرې یې پسې کولې. تاسې وګورئ، بل ورځ د کفر موږ په دغو خلکو په څه شي اعتماد وکړو؟ قرآن یې نه ومانو. هغه د ښکاره ولیدلو چې دوی قرآن ته احترام نه لري. هغه سیاسي مبارزه په ټوله نړۍ کې دونه د سیاست دومره هم دغه نه دی، دومره سپک نه ده لکه دا دوی چې سپک کړی ده. چې نن پسې نن دوستم کافر ده او سبا ته یې مارشال کوم. ولې؟ نن دوستم هیڅ مسلمان نه ده او سبا ته دی معاون کېږي. دلته دا مشکل چیرته ده چې ته دوستم غوندې یو جنایتکاره د خپل ځان معاون ټاکې او بیا یې بیرته پسې اخلي او بیا یې بیرته راولي چې د مارشالي چې له هغه نه لوړ د کوم وطن فتح کړی؟ د پاکستان، د ازبکستان تا ته نیولی ده، د یو اصفهان ته رسېدلی ده. په دې کې څه شی ده؟ یو تاسې ووایئ د خدای په لحاظ باندې خدای دې راوځي، دغه یوه تباره شریفه دې ووایه که د زده وه دغه الحمدلله او د لمونځ دې سم تېر کړي، بیا دې د ټول شیان په ځای باندې. که چېرته دیني عالم یې ورته ورکړي دا مارشالي، که چېرته نظامي مسلکي سړی ورکړي ورته، زموږ د دې وطن د خاورې ده، صحیح ده، یو افغان ده، که دی جنایتکاره ده کار شی ده، خو یو افغان کوم صفت پکې ده؟ د خدای په لحاظ باندې چې ته به دې ته مارشالي ورکوې یا مخکې مارشالي ورکول کېدله و بعضې خلکو. آریا صاحب څه فکر کوئ روان بحراني وضعیت د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان
ګاونډیو ته چې په داخلي چارو کې پر لاسوهنو تورن شوي دي تر کومه بریده زمینه مساعدولی شي د استفادې او لاسوهنې دپاره په داسې حال کې چې په تازګۍ سره نن حامد کرزي پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې په افغانستان کې دغه روان حالت پردی دسیسه ده او دوی نه غواړي چې مثلا سوله په افغانستان کې ټینګه او قایمه شي. څه فکر کوئ لا پس ګوره یو خو تاسې راځي لږ واقعیتونو ته راسو دا موږ تاسې دا د موږ حکومتیان بعضې ټامیان په دې فیسبوکو کې ویني چې دا پاکستان ده او دا پاکستان. زه وایم چې دا د نجیب په وختو کې هم همدغه خلکو نارې وهلې د نجیب په وختونو کې لونه سکاټ چې له دې ځایه کراچۍ ویستل 300 یا 250 تیارې درلودې چې پاکستان ټولې 15 تیارې نه درلودې هغو هغه 900 متره سیدي هغه توپ یې نه درلود هغه ډېره بې ادبي م راځي وایي پولیسه چا ورباندې جنسي تیاری کوو خلک ورته راغلي وو چې دا ولې ورته ویل چې دا توپانچه هم در سره د وایي دا مې بدې ورځې ته ساتلې ده په هغو وختو کې همدغه بېنظیر بوټو چې دوی ورباندې دا تور لګوي چې دا د بېنظیري خلک دي دا طالبان همدغه بېنظیر بوټو ته چا پناه ورکړې د خدای په خاطر باندې خو همدې ډاکټر نجیب ورکړې وه که نه ورکړې ولې واقعیت نو چې ته په هغو وختو کې په هغو باندې د تیاري هم وي او نارې وایي اوس هم دغه نارې وایي چې موږ د پاکستان د ایسای ضد وي خو پر ورځو یې وارې د الله اکبر ناره وکوئ ګوره جهاد په کوم وخت کې روا کېږي چې د تا په خاوره یې تعرض وکاوه د تا په ناموس یې تعرض وکاوه د تا په ارضي تمامیت تعرض وکاوه د تا په مسجد کې ته وایه دا هر څه فتوا ته ورکوي چې دغه هر څه ماته روا دي خو نرسه خو د نر خو یوه ورځ ده یا به مرو یا به دغه کیو خو دا موږ هم دا ما ورته کله دغه میز ورسره نه ولاړو که تا دغه طالب چې نن د دوی په مخالفت جنګېږي خو له مجبوریته به وي والله چې دا نن واوره چې اردو روانه ده نو ته به ووینې چې لښکر ورپسې ورځي که نه ورځي په کومه ورځ باندې د کومې ورځې دپاره دي دا توپانچه له ځانه سره ساتلې ده جنسي تیری در باندې کېږي هېڅ خبره نه ده ربړول کېږي وهل کېږي تر پښو لاندې کېږي کله یو څه در باندې بندوي اوبه دې تا دي بانجان دی ورته کري اوبه دې تا دي مالټې یې دی خوري اوبه دې تا دي برق ده ته ورکول کېږي موږ هر څه لرو ولې هېڅ نه لرو اصلا په دې رهبرانو شرم د له خدایه وویرېږئ الله نور یا هدایت درته وکړي او یا هم په داسې وبا باندې اخته کړي د یو نور ځکه دا ملت هم نور ګروګان نیولی ده دا ملت باندې زړه وسو دی الله وخت هم کم د افغان حکومت وایي طالبان سولې ته اراده نه لري او پروژې مبارکه میاشت کې خصوصا د وروستیو بریدونو سره او د تاوتریخوالو شدت او دوام سره دوی وښودله چې اصلا دوی سولې ته ژمن نه دي او په تازګۍ سره یې پر نړیوالو هم غږ کړی دی چې باید دوی وغندي په هغه نړیوالو چې ستاسې په اند دوی اصلا افغانانو ته او افغانستان ته واقعي اراده نه لري. زه داسې وایم اصلا دغه مسؤلین په دې کې خو خبره د مسؤلینو ده مخکې موږ تاسې ویل دا مسؤلین کیدای شي دوی په پټه کې ټول یو وي خو ځکه چې دواړو طرفو ته د دواړو طرفو مسؤلین نه وژل کېږي دا هغسې غذاوې نه دي لکه څنګه چې د بدر غذا وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خپله د امت ستر رهبر له ټولو مخکې توره په لاس کې وه جنګېدو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یا د حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه چې هغه اولین ملګری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټولو مخکې جنګېدو موږ هغسې جنګ نه لرو کاشکې داسې یو جنګ به چې له دواړو خواو مشر و کشر ټول سره جنګېدی اوس خو مشران له حلواوې خوري او دلته قرباني پکې هغه خلک دي چې طالب کې له منځه ځي هغه کور کې یې د اسقاط پیسې و د کفن پیسې نه لري دې خوا داسې د اردو چې له یو مجبوریته تللی ده هلته معاش اخلي یو 12,000 روپو معاش دپاره چې خپل اولاد ته 14-15 تنه ورلغاړي هغو ته یو شی هغه ته په جای د دې چې دی معاش ورته وروړي جنازه یې وروړي بیا چې د هغه کونډه د هغه یتیمان راځي په خپل دغه پسې په هغه باندې تاسې ولیدو چې سیګار غوندې یو بدنامه اداره وایي چې په هغو باندې جنسي تیری کوي دا شرم نه ده د موږ دپاره دا د موږ دپاره خجالت ځای نه ده نور خو په دې افغانانو زړسوی پکار ولې سپینې خبرې نه کوو ولې واقعیتونه نه وایو دا مشران په دې 1900 کلو کې دا ټول د خپل جیب دپاره تاسې راځئ یوارې د دوی ټولو دغه کامره در سره واخلي مخکینی حالت یې وګورئ اوسنی حالت یې وګورئ یو سړی چې والي وي خو ولایت کې خو تجارت نشي کولی تا دا دومره میلیاردونه ډالر دی پیدا کړو ګوره همدغه میلیاردونه ډالر دوی چېرته یې وړو امریکا داسې نه ده لکه دا موږ چې نن طالب نارې وایي چې ماتې خوړلې ده یا زه وایم که چېرته زه له تا نه پوښتنه کوم د افغانستان حکومت او جرمني حکومت سره پرتله کولی شې پوښتنه درنه کوم
که چېرته پرتله کولی چې خو راته ووایه او که چېرته د افغانستان د حکومت او د جرمني د حکومت یو په سل دغه باندې فرق وي امریکایان راولاړېږي د کرونا کوم یا ماسک یا وسایل یا هر شی چې په کښتیو کې بار وي جرمني ته راځي په زور یې ګرځي لیږي امریکې ته هغه غږ نشي اوچتولی ته څنګه کولی شي چې ته وایې دلته ماته نه دلته خبره دا ده چې دوی به وځي چې هغه یو نفر د دوی پکې طلب کېدو هغه به هم نه وي دلته به افغانان پکې وژل کېږي اوس د موږ له طالبانو نه دا خواهش ته خو دا بیخي پرېږده تا به دغه 1000 نفره تر دوی مخکې ورپرېښي وای چې موږ دونه صلح ته نو به دا ټولو خلکو په دې حکومت نالت ویلی وای چې یاره اصلا مشکل خو په تاسې کې ده یا ډاکټر صاحب غني تا به دا ټول بندیان ورخوشي کړي وای دوی دې نه وای خوشي کړي دوی جنایتکاران دوی بد دوی د وطن دښمنان تا خو به دا کار کړی وای دا قرباني به دې ورکړې وای چې دا ټول ولس تا ته ویلي وای چې یاره ته خو تر هر څه ورته شوې تا خو هره قرباني ورکړه چې 15000 بندیان خلاصوي هغه هم جنایتکاران دي او که جنایتکاران نه وو نو تا دغه خلک بندیان کړي دي نو بیا خو دلته یو بله مسله ده وخت چې هغه خلاصوي خو دا به دې ور خلاص کړي وای چې ما خو بندیان ور خلاص کړو ما خو د دوی هره خبره ومنله زه خو د تا افغان ورور یم یو وار د مجاهدینو په وخت کې افغانانو یو بل ته سر سره ټیټ نه کړو تر اوسه پورې جګړې دوام پیدا کړو له دې وارې که بیا دغه شی حالت په دې موږ پوهېږو که دغه کمزوری حکومت نن طالب هم داسې ونه کوي چې دا خلک په عینه کې ونه ویني ګوره موږ تیار دښمنان لرو موږ دومره قوي اقتصاد نه لرو همدا ایران پاکستان چین روسیه امریکا به بیرته همدغه خلک د همدې طالب د حکومت په برابر کې جنګوي لکه نن چې د داعش هغه د سوکه دغه را پیدا کړې ده چې یو چاودنه که طالب هم کړي یا وایي یا یې پړه په غاړه نه اخلي یا رښتیا داعش کړې ده ولې د دې دپاره کار نه کوي که صلح یې خو له ټولو جانبینو سره دې وشي د داعش له خلکو سره دې تماس ونیول سي له طالب سره نه له داعش سره تر هغه وخته پورې چې افغانستان 50% نشي دا خبره کول له دوی سره د صلح ناروا ده لکه 19 کاله مخکې چې دغه طالبان را پیدا شي له دوی سره مازې خبره هم ناروا وه اوس هغه د پخپله حکومتیان هم ځي د ملي امنیت رئیس و د وزیر دفاع و وزیر داخله هم چې له طالب سره کیني هغه وختو کې کفر و چې له ملا برادر سره کېنستلو اوس اسلام ده دا اوس منطق ده نو خو اوس ورسره کېنه اوس هغه 4-5 نفره دې ورته وایي چې وروره له بله ځایه حمایه کېږي ولې دا وطن سره ورانه وراځه دا یې د تا مننه کوم دا یې د ما مننه کوم د سیاسي چارو شنونکی احمد میرویس آریا له تاسې نه کور و مدان چې وخت هم راکړ او برخه هم واخیسته په بحث کې درنو لیدونکو له تاسې نه هم مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره وئ په پروګرام کې خو د ویلو ده چې د سیاسي چارو کارپو زموږ بل میلمه عبدالباقي امین د ځینو شخصي ستونزو له امله ونه شو کړی چې زموږ سره په بحث کې برخه واخلي زموږ نننی بحث په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خپرونې د خدای په امان